تازه حیرانونکې او مهمې پیښې. درنو لیدونکو سلامونه. د ویډیو تر پایه پاتې شئ تر څو په حیرانونکو پیښو مو خبر کړم. عصمت قانع د منظور پښتون د عکس ته لیکلي دي د دوی د رګونو په وینو کې به څوک د ډیورن خط ور پیوند کړي. د دوی یو کلتور به څوک د پنجابي شاونیزم په چاړه ترور کړي. د دوی پرون، د دوی نن، د دوی سبا د یوه ملت پر بقا شاهدي ورکوي. دوی د یوه ملت د یوه سبا د نسیم د ګل غوټیو وږمونه دي. څوک شته چې غرونه، موسمونه، بادونه، وږمونه او د سرنوشت پر شاهرا روان مزلونه او منزلونه ووژني؟ چنګیز نه دی وژلی. تیمور یې په وژلو کې ناکامه شو. سکندر پکې بدنامه شو. انګریز پکې ریز مریض شو. انګریزه، موږ د سازش په چکش مه وژنئ. انتقام ته دوام مه ورکوئ. موږ سیالان وګڼه. د سیالۍ بلۍ ته مو پرېږده. موږ ځوانمرګه دښمنان وو او ځوانمرګه دوستان هم کیدی شو. بلخوا د افغانستان کرکټ ستوري راشد خان د زینت له کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. د راشد خان فاونډیشن ویلي دي چې زینت او خور ته یې کتابچې، قلمونه او کتابونه هم ورکړي دي. یاد فاونډیشن ژمنه کړې ده چې زینت او خور ته به یې د زده کړو زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د اسلامي امارت مرستیال ویاند وایي چې د عربي متحده اماراتو حکومت هلته پر میشت پخوانیو چارواکو د سیاسي فعالیت بندیزونه لګولي دي. محمد اشرف غني، عطا محمد نور او یو شمېر نور هلته میشت دي. نشي کولی دوبۍ او د عربي متحده اماراتو نورو ښارونو کې سیاسي فعالیتونه وکړي. په ورته مهال کندوز کې د غوړیو د تولیداتو کاروبار ښه شوی دی. د زغرو، کنځلو او د پنبه دانې غوړي د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو څخه شمیرل کیږي. اوس مهال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لسګونه وړې کارخانې فعالیت کوي. د غوړیو د تولید د کارخونو څښتنان وایي چې د دوی کاروبار په ښه توګه دوام لري او پیریدونکي هم مخ په زیاتېدو دي. منظور پښتون بیا ویلي دي، ای د پاکستان وزیر اعظم صاحبه، اوس په تا دنیا خبره شوه چې ترهګر ته یو پښتانه ترهګر نه دي. له دې کار څخه قرار شه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون ورځ د جنوبي پښتونخوا کویټې ښار کې یوه لویه ولسي غونډه جوړه کړې وه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د پښتنو یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو په زرګونو غړو او مشرانو هم پکې ګډون کړی و. دغې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د خپلو خبرو شروع د پښتو په یوه شعر سره وکړه. د دې دنځی راته معلوم کړه که د چړو په سره ولاړ وي در به شمه. له تاسو هم مننه کوم چې دغه ویډیو مو ولیدله. که چیرې تاسو کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ. همدارنګه د نورو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ.